أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. گران محترم استاد جی احسان استاد ہو خاکسار صاحب رامداد ملنگ ہو حنیف فریدی صاحب ہو دغه ارسلا او دا ټول ملګري د دې ټولو ملګرو نامې ډېرې دي ملنګانو هم مننه کومه چې که دا سلسله چېرته مسلسل روانه شوه او دغسې چې دا کم ملګري په دې ننني پروګرام کې په دې مشوره کې شریک وو او که دې سره نور ملګري هم شریک شي او دغه سلسله 15 ورځنی شي یا هفتنی شي یا میاشتنی شي نو ډېر خوند به وکړي. د اقبال مومند صاحب یو څو شعرونه وایم حنیف صاحب چې خپل مار ګډوه خپل مار ګډوه خپله تماشه کوه پاړو خپل مار ګډوه خپله تماشه کوه پاړو د خلکو د ذهنونو جنازه کوه پاړو چې څه دې په دې زړه راځي هغه کوه پاړو چې څه دې په دې زړه راځي هغه کوه پاړو خو لوبه د فریب په طریقه کوه پاړو د مار او د نولي مقابله کوه پاړو خو خلک چې په جنگ شي فیصله کوه پاړو یقین دې په خپل فن او عقیده کوه پاړو خو موږ سره د صدق یارانه کوه پاړو دوی هسې خوشحالیږي په دله دله د خان مایار صاحب دوی هسې خوشحالیږي په دله دله د خان دې خلکو سره هسې جوړ تازه کوه پاړو دې سرتاج دې هسې خوشحالیږي په دله دله د خان دې خلکو سره هسې جوړ تازه کوه پاړو. ډېر خیر جی ډېر خیر. جومات کې سپینګیري مداري چاته ویله عزیره جومات کې سپینګیري مداري چاته ویله واده مه کوه خیر دې اراده کوه پاړو دا ګړي دي هر چاته سرونه خوځوي کولارانو دا ګړي دي هر چاته سرونه خوځوي دې سترګې پټې کړې دي کیسه کوه پاړو دې سترګې پټې کړې دي کیسه کوه پاړو مونږ حال نه وایو چاته ستا د لاس د صفایه مونږ حال نه وایو چاته ستا د لاس د صفایه خو ته هم کله کله ګزاره کوه پاړو اقبال خو دومره نه دی اقبال خو دومره هم نه دی ناجانه مثلا اقبال خو دومره هم نه دی ناجانه مثلا خبرې چې کوې نو په کنډه کوه پاړو یو نوی نظم وایم تالاش گم شده چې پوری جماعت کې یو اعلان کېدل استاد جی پوری جماعت کې یو اعلان کېدل مولا صاحب په چغو چغو ویل چې خدای مو به اعلان وورئ د یوې کونډې نه ماشوم ورک دی تورې جامې دي شلېدلی کمیس عمر یې کم از کم څه 6 کاله دی لږ شان په ژبه تړتړی غوندې دی په پښتو ژبه کې خبرې کوي په پښتو ژبه کې خبرې کوي پیزار نشته هم سرتور سر دی که چاله چرته هم په لاس ورغلو نو دې جومات ته یې راورسوئ مولا په دویم ځل دا اعلان کوله چې زما په ټول بدن هیبت پورې شو ما په سرو چغو باندې لاس پورې کو چې هلې ورک شوم یو ځل بیا ورک شوم چې هلې ورک شوم یو ځل بیا ورک شوم بیا مې جومات طرف ته منډې وکړې چې زه هم ورک یم بل اعلان وکړه چې زه هم ورک یم بل اعلان وکړه زما کیسه څه عجیبه ده صاحبه د نن نه 10 کاله څه وړاندې صاحبه زه پېښور ته مور راوستی وم مور مې دکان کې سودا اخیسته
مور مې دکان کې څه سودا اخیسته یو کڼو والا مې خوا کې تېر شو په یو ډانګي کې پوکڼی ځوړند وی او دا ډانګې د ده په اوږه پروت و لکه د نورو وړو زه هم پسې تر ډېره لرې پورې ورسېدم په لږ ساعت کې رانه مور ورکه شوه په لږ ساعت کې راله مور ورکه شوه په ډېر هیبت مې اخوا دېخوا کتل زه په ژړا شوم ما ویل مور مې څه شوه زه په ژړا شوم ما ویل مور مې څه شوه ما نه بلا خلک چاپېر ودرېده ویلې ته څوک یې بچې ولې ژاړې زه د دې خلکو میل نه راووتم ما په ژړا ژړا ویل مورې مورې بس یو سړي د لاسه ونیوم او په ټول ښار کې یې دومره وګرځولم چې مې د خپو تلو تڼاکې وکړې بیا یو هوټل والا ته یې وسپارلم اعلان شو ختم زه بهر راووتم خاص په پیزار کې یو ابای ناسته وه ما ورته 10 روپۍ په لاس کې کېښوې ویل بچې خدای دې بې موره مه که ویلې بچې خدای دې بې موره مه که او دې خبرې سره سر پورته کو خو دا ړنده وه دواړه سترګو باندې بس ما به سر چې ورته څنګه وکتل ما ویلې مورې زما ښکلې مورې ما ویلې مورې زما ښکلې مورې د ملګرو هغه فرمایش دی هغه ارشاد ایجاد دی اجازت دی ها بسر صاحب ته د وخت نصرته د وخت څپېړې که هر څو مې غېږ کې ونغښتلې خپلې مې ستا لکه مې سر او سړه ډېره وکړه بدو حالاتو نه به داسې بې وسه تېرولم لکه چې څرنګې غنم د جرندې پل لوځي ضرورتونو هم بې ځایه رانه جبې وکړي چې چون وړو نه خورم لپې لپې خاورې وخورم خو چې د معذورې لور ارمان نه نیمګړی نه شي د خپل ویرجن داستان دا لنډه کیسه چاته وکم چې یوه ورځ خپله معذوره لور مې ښار ته بوتله د دم درود او د سختونو نه واپس چې راتلو حنیف صاحبه هغې زما د لاس لستوڼی ما نه کلک ونیو بیا د دمګري نه چې څو قدمه مخکې لاړو نو په کړي کې ګرمې ګرمې پکوړې پخېدې لور مې اصرار وکړو چې ما له پکوړې واخله ما پې ځان غلی کړو مقبلې ما پې ځان غلی کړو د ډېرې تنګدستۍ د وجې خو هغه لوږې ونیولې بیا یې ضد وکړو چې بابا ما له پکوړې واخله هغې په سپورو سپورو شونډو باندې ډېر وویل خو ما زړه کلک قربانه مې ورته ونیوله چې دغه مخکې بل دوکان کې درله اخلم لورې هغې به شا شاته کته ګلزاره هغې به شا شاته کته او ما به مخکې راښکا د غریبۍ مېرمنه واخلم د نیستۍ مېرمنه سړی به خپل بچي ته وسوځي په تروش کروت چې د خوراک هوټل به راغلو ما به لور په غېږ کا چې شهزاده چې د خوراک هوټل به راغلو ما به لور په غېږ کا او سمدستي به مې په مخ ورته څادر واچو ولې چې هر هوټل کې سیخ کباب چرګان ځوړندو او د بې وسه سپي ما پسې په ټوله لار غپېده او بدې ورځې راته لاره چېرته نه پرېښوده د ډېرې ستړي نه مې هم د غېږې نه کوزوله چې چېرته لاره کې څه ونه ګوري ونه غواړي خو څو لازې پسې څادر د مخ نه لرې کړم خصو خاکسار صاحب خصو لازې پسې څادر د مخ نه لرې کړلو او ناڅاپي یو دوکان کې په ګوډیا نظر شو ویلې بابا ماله ګوډیا واخله که مې هر څو ورته بانې وکړې ما ورټله خو د خپل ضد نه غړېده بیا په سلګور شوه راته شوه معلومه چې مې نور دې باندې وس نه رسي څه په چلول مې د سترګو چشمې لرې کړلې او چشمې مې ځمکې ته خطا کې ما پې خپه کېښوده چې په بازار کې بیا ګوډیا ته چېرته ونه ګوري ما د دې ویرې د معذورې لور چشمې ماتې کړې څه په چلول مې د سترګو چشمې لرې کړلې او چشمې مې ځمکې ته خطا کې ما پې خپه کېښوده چې په بازار کې بیا ګوډیا ته چېرته ونه ګوري ما د دې ویرې د معذورې لور چشمې ماتې کړې بیا ما به سر که رانږدې ورته مې ښه وجړل چې درله اخلم هغې وړو وړو سترګو کې بل ګوډیا نه اخلم ما له چشمې واخله بابا ما له چشمې واخله